نن د ننګرهار ولایت محمدري ولسوالۍ د لاندې باسول په سیمه کې د ګودر هوټل په نوم یو عصري او مجهز هوټل د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. په دغه مراسمو کې د سیمې مشرانو، سوداګرو، دیني عالمانو، ځوانانو او ګڼ شمېر میلمنو ګډون کړی و. د مراسمو په ترڅ کې ویناوالو د خصوصي سکتور پانګونه د اقتصادي ودې، د کارموندنې او خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره مهمه وبلله. د رستورانت مسؤلینو ویل موخه یې دا ده چې هیوادوالو ته په مناسب چاپیریال کې با کیفیت او معیاري خواړه او خدمات وړاندې کړي ترڅو د خلکو رضایت ترلاسه او د سیمې په اقتصادي پرمختګ کې خپل رول ادا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې ټولو ته سلامونه نیکې هیلې. زموږ د سیمې او کلي خلک به ډېر لږ ځایونو ته د تفریح دپاره تللو، چکرو دپاره به تللو. ما دا مناسب وګڼله چې د خلکو د تفریح دپاره دغه سیند په غاړه کې د ګودر په نامه باندې هوټل پرانیزم ترڅو دغلته تفریح ته راشي او ساعت تېري وکړي. د سیمې یو اوسېدونکي واهب الله مومن د ټولو راغلو میلمنو څخه مننه وکړه چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و. بسم الله الرحمن الرحیم. واهب الله مومن یم، د باسول اوسېدونکی، درې ولسوالۍ لاندې باسول سیند په غاړه د ګودر په نامه یو هوټل افتتاح شو او په هوټل کې مناسب، معیاري او پاک خواړه تاسو ته درکول کېږي. د ټولو ولسونو نه مننه کوو چې زموږ دغه غریبې جونګړې ته، دغه ملنګې جونګړې ته دلته راغله او زموږ سره اشتراک وکړو او زموږ غونډه یا زموږ افتتاح دی رنګینه کړه. د مومندرې ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل عصمت مومن د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د ننګرهار نږدې ولسوالۍ اوسېدونکو څخه غوښتنه وکړه چې ګودر هوټل ته راشي او له دې سیمې څخه لیدنه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عصمت مومن د مومندرې ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل. خوشبختانه نن یو ځل بیا د مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول په سیمه کې د ګودر په نامه باندې هوټل افتتاح شو. دغه هوټل د سیند په غاړه او د مومندرې ولسوالۍ په هغه سرسبزه سیمه کې موقعیت لري. ډېر ښایسته سیمه ده. زه د ټولو وطنوالو نه، د ټولو دغه د نږدې د ننګرهار د ټولو ولسوالیو د اوسېدونکو نه غواړم چې دلته راشي، د دغه ولسوالۍ د دغه د سیند د غاړې د ښایسته هوټل او د ښایسته سورو، د ښایسته منظرې نه خوند واخلي. انشاءالله دلته چې دی معیاري خواړه، دلته چې دی په ښه خدمت او په مناسب قیمت باندې تاسو ته وړاندې کېږي. هر کله راشئ، موږ مو دلته هرکلی کوو. د مومندرې ولسوالۍ د فرهنګي ټولنې مشرتابه استاد رفیع الله انتظار خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا یو فرصت دی چې بیکاره ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحاله یو چې په مومندره کې د ګودر په نوم باندې یو هوټل پرانیسته نن وشوه او د دې په پرانیستي مراسمو کې د مومندرې او د نورو قریو درانه مشران، ځوانان او علماء کرامو برخه واخیسته او یقینا دا زموږ د ټولو دپاره خوشحالۍ یو ښه فرصت دی او ضمنا ځوانانو ته پکې د کار زمینه مساعده شي. زه د ولسوالۍ مقام د فرهنګي مسؤل په توګه د دې هرکلی کوم او خوشحاله یم. د دغه نوي هوټل په پرانیستل کېدو سره به نه یوازې خلکو ته غوره خدمات وړاندې شي بلکې یو شمېر کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. مالیار مومن، ننګرهار ولایت، محمدري ولسوالۍ.